نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیويي ډرامه. ناظر مجید ترکان ته ورغلی او ورته یې وویل چې دکان ته یې د لرګو یوه قفسچه جوړه کړي. مجید ومنله، خو له ناظره یې پوښتنه وکړه چې د دکان کار په یوازې سر مخ ته وړي که څنګه. ناظر ورته درواغ وویل چې هو، خو رحیمداد مې له ځان سره شاګرد نیولی. اوس په ډرامه کې اورو چې لالباز او غوټۍ په خپلو کې څه سره وایي. غوټۍ، وا غوټۍ، څه وایې؟ چیرته یې؟ همدلته په انګړ کې یم. څنګه مې نه ګورې؟ سترګې مې پټې نه دي، هغه دې ومې لیدې. څه دې راته ویل؟ بس خپله پوهېږي نو چې بې څه نه خو غږ نه درته کوم. که دې ضرور کار نه وي لږه شېبه صبر وکړه او بیا ته دلته راشه. اوس دستي مې لاس په کار کې بند دی، دا په نیمه کې نشم پرېښودی. یو خو ستا کارونه خلاصون نه لري چې دا ته بیا په څه شي باندې بوخته یې. یو ځل دې سترګې وغوړوه بیا به وپوهېږې. واه واه، دا رنګارنګ لیمسي ګوره چې لمر ته دې غوړولي. دا تا جوړ کړي؟ چې زه یې جوړ نه کړم نو څوک یې جوړوي؟ تا لکه چې زه بیخي په هېڅ حساب کړی یم که څه؟ نه داسې نه وایم، باور دې وشه له دې وړاندې مې داسې رنګین او خیالي لیمسي په سترګو م نه ولیدلي. رښتیا وایې او که هسې زما د خوښۍ لپاره صفتونه کوې؟ دومره م نو ښه نه یم چې ستا د خوشحالۍ لپاره به هسې خوشې دروغ وایم. خو که حق ووایم ډېر ښایسته لیمسي دې جوړ کړي. زه چې درته ګورم په دې کار کې ماشاءالله ورځ تر بلې تکړه کېږي. خیر یوسې، رښتیا یو کار چې څوک هر څومره ډېر وکړي لاس یې پکې ښه راوکېږي. ماته یې اوس چل را زده شوی. او دا په شرط درته وایم چې که دا لیمسي مې د خرڅ لپاره بازار ته له خیره یوړل نو خلک به یې ځمکې ته م پرې نه دي. که خدای کول په یوه ورځ کې به خرڅ شي. په خوله دې برکت شه. په خرڅېدو خو یې ډاډه ځکه یم چې ډېره خواري مې پرې کړې ده. خو که په ښه بیه خرڅ شي هغه وخت به مې بیا دا زحمتونه یو ځای ونیسي. او دا به م وشي له خیره، ته اندېښنه مه کوه. که رښتیا ووایم دا کسب راته ډېر ښه شو. اوس یې په شوق کوم ځکه هم له بېکارۍ نه بې خلاصه یم او هم مې پام په بله وي. وایي له بېکاره خدای بېزاره. په کور کې له خوشې کېناستونه خو دا کسب 100 چنده درته ښه دی. ستا به پام په بله وي او زما به د جیب دمه پې جوړوي. دا د جیب خبره دې څنګه وکړه؟ دا خبره مې ځکه وکړه چې که د ځمکې او دېقانۍ له پیسو سره دا د لیمسیو پیسې هم ګډې کړو نو بیا به د کور خرڅ لږ په خلاصه او ډاډه زړه سره کوو. دا خبره خو ده. رښتیا تا راته کوم څه ویل؟ ما خو یوه سترګه خوب وکړو چې راجیګ شوم نو ستونی مې وچو. نو ما ویل چې یو پیاله چای راته دم کړي. بختور یې چې د غرمې شکر خوب دې وکړ. غوټۍ، ته زما له ستړیا نه څه خبره یې؟ سهار وخته چې ځمکو ته تللی وم داسې ستړی کړم چې سترګې مې نورې خپله پټېدلې، نو ځکه خو مې په کوټه کې لږه سترګه ورغلې وه. پوهېږم ستا کار هم سخت دی، هسې ټوکه مې وکړه. زه ځم چې همدا اوس چای درته رادم کم. له ډېره درده مې بیخي سترګې تورېږي. مړ شوم. مورې چېرته یې؟ څه وایې موجبه چې داسې په زوره په زوره نارې راته وهې؟ وی دا په لاس دې څه شوي؟ څنګه دې داسې کلک نیولی او زګیروي کوې؟ مورې لاس مې ژوبل شوی، له ډېره درده هېڅ طاقت نشم کولی. ولې په څه شي دې ژوبل کړ؟ په لوبو کې ژوبل شو. چې درته مات وای لا به کم. ته خو اوس ماشوم نه یې چې په لوبو کې ژوبلېږې، غټ هلک یې که نه؟ که زه داسې خبر وای چې لاس مې داسې ژوبلېږي نو هېڅکله به مې د لوبو نوم په خوله نه وای اخیستی. اوس ډېر زګیروي مه کوه. ته رادې خوا کړه لاس دې چې زه یې وګورم چې څه توره دې کړې. دا دی ویې ګوره، خو ګوته مه پرې وهه چې له درده مې زړه ورنه ورانېږي.
وی د دې چاره خو دې ورکړې ده پړسېدلی یم دی داسې نه چې غوښه یې چاودلې وي ته دې بلې خواته یې تاو کړه واخ مورې څه کوې داسې مه تاووه زه لاس نشم وروړلی او ته یې داسې راباندې تاووې خو چې معلوم شي داسې نه چې غوښه یې چاودلې وي زه چې درته ګورم غوښه خو یې څه کوې خامخا یې هډوکی مات دی نو احتیاط ولې نه کوې وا بچیه هسې نه چې په دې ډېرو لوبو ځان عیبي کړې دا لوبې به تا ته څه ګټه وکړي زه خبر نه وم چې داسې به کېږي کوم ملګري به ټېل وهلی که څه نورې څه کوې مورې خو په ساتېرۍ کې ولوېدم او لاس مې ژوبل شو څوک در سره و او چېرته مو لوبې کولې زه او شمس وو په سربند کلي کې مو یو ځای لوبې کولې چې زه ولوېدم او لاس مې را لاندې شو اخی زه به نو څه درته ووایم بس خدای دې هدایت درته وکړي یو ځل چې په لوبو شې بیا دې ځان هم درنه هیر وي مورې داسې خبرې راته کوې لکه چې ما ځان لاسي ژوبل کړی وي خود دې لاسي ژوبل کړی له ځان سره د احتیاط نه دی کړی بې احتیاطي ډېره خطرناکه ده نن خو دې لاس لږ ژوبل شوی سبا خدای مه کړه د همدې بې احتیاطۍ له لاسه به دې ځان د عمر عیبي کړی وي پام مې و خو نه پوهېږم چې څنګه مې پښه راتاو شوه او ولوېدم د ډېرې ساتېرۍ آخر پایله همدا وي ته دا راته ووایه چې پرون شپه دې د ماما دوی کره وې هو پرون شپه خو همالته وم او دا لاس دې په رښتیا په لوبو کې ژوبل کړی مورې ته لکه د پولیسو په شان زما نه پوښتنې کوې او که دا لاس مې راتړې دلته له ډېره درده مې په زړه ځوب راځي او ته لګیا یې شا په شا پوښتنې رانه کوې ښه ورک یې که راځه کوټې ته چې اول د لاس په تېلو غواړه او په یو دسمال یې درته وتړم خدای دې وکړي چې هډوکی نه وي مات شوی بیا به وروسته خبرې در سره وکړم ګنډه خو لکه چې غټه درانه شوه هسې نه چې له البازې له وړلو انکار وکړي له البازه څنګه ورک شوې دا دې درووتمه واسکټ دې پیدا کو او که نه او پیدا مې کړ زما دلته لاس بند و واسکټ خو دې ښکاره په دیوال په میخ کې راځوړند و څه په لټولو خو یې ستړی شوی نه تا ته مې غږ وکړ خو ته رانغلې مجبوره شوم چې خپله یې ولټوم ښه زه چې پیدا کړی دی بل څه خو به دې نه یې په کار چې زه یې درته راواخلم خیر یوسې خو دا دوه ګنډې د څه شي دي له تا نه لکه چې هیر شو ته خو د همدې لپاره د ولسوالۍ بازار ته تلې چې دا لینسي در سره یوسې ښه ده چې رایاد دې کړل او تیار دې راته تړلي کنې زما خو بیخي له یاده وتي وو عمر دې زیات شو ځکه درنه هر څه له یاده وځي خدای دې خیر کړي چې ما یې رانه کې هر څه به مې هیر شي او خو ته به مې هیره نه شي او بل دا چې تر اوسه خو لا شکر دی ځوان یم خو زما فکر بل څه ته و ځکه رانه ستا لیمسي هیر و فکر دې څه ته و د رومي بانجانو بوټ یم چې کرلي هغې ته سره په کار ده زه خو هغې پسې د ولسوالۍ بازار ته تلم ما خو درته وویلې چې هر کله د ولسوالۍ بازار ته تللې نو دا لینسي به هم در سره یوسې دا ښه شوه چې پټي ته سره په کار شوه ګنې تا خو دا نه وړل ته به دومره خواري کې او زه به یې د ولسوالۍ بازاره پورې درته نه وړم خیر یوسې خدای دې وکړي چې زر خرڅ شي خرڅ به شي ستا په لاس جوړ شوي لیمسي چې چا اخیستي دعاګانې درته کوي ښه نو زه چې در باندې ناوخته نه شي او رښتیا یوه بله خبره مې را یاده شوه بیا څه خبره در یاده شوه د ولسوالۍ بازار نه در سره یو څو قطۍ ښایسته ښایسته رنګونه راوړه ګوره چې هیر نشي درنه په رنګونو څه شی کې لیمسیو ته پرې وړې رنګوم ځینې خلک رنګه لیمسي خوښوي او قیمت هم خرڅېږي ښه سمه ده چې له سرې نه له خیره پیسې پاتې شوي رنګونه به هم درته راوړمه او ته دغه بله ګنډه لږ لاسه راپورته کړه ډېر خو به درانه نه یي دا خو به د ولسوالۍ تر بازاره زما ملا ماته کړي دواړه ګنډې وړل خو به راته ډېر سخت وي صبر وکړه شمس ته به غږ کړم
دا یوه ګنډه به در سره غیوسي. شمسه زویه وا شمسه زویه راشي چې پلار سره د ولسوالۍ بازار ته لاړ شي. چې سمې ورته کلکې کړه یعنې بیا به له ناظر نه نه خلاصېږي. السلام علیکم. دا د چې کله ستړی مشي مجیده په خیر راغلې. وعلیکم سلام. ته ستړی مشر امداد استاده څنګه یې ښه یې؟ ګواکې ښه یم. دا دې ښه کړي چې کار ته راغلی. زه خو وختي راغلی یم خو خبره دا ده چې ستا دا ناوخته راتګ مې خوښ نه شو. که ستا دا حال وي نو ناظر به خیر ته کښېنوي. دا د چې که نو د خبرې په سر او بر دې پوه نه شوم مجیده. مطلب مې دا و چې شاګرد باید دکان ته په وخت راشي. خو زه دې ته حیران یم چې ناظر ولې ستا پر ځای له ځان سره یو تکړه او ځوان کس نه شاګرد کاوه. ګواکې دې خبرو سره د لږ پام کوه. دا ته څه په ګډوډو سرې. په رښتیا خبرو باید غوسه نه شي امداد استاده. ښه پوهېدې چې زه نن کار ته راځم. باید ته له ما مخکې راغلی وې. له ناظر سره په اخلاص وچلېږه. تا زه اوس هم په خبره پوه نه کړم. دا ده چې که نو ستا یې له دې سره څه چې زه هر وخت راځم. پوښتنې مه کوه چې هسې ما به هم له کاره وباسې. لاس په کار شه چې المارۍ ولګوو له خیره. ګوره واقع د څه په اړه چې معلومات نه لري له خېټې نه خبرې پکې مه راباسه. زه له هر څه نه خبر یم. ته د خپل کار وپېژنه. زما ناظر ته زړه بد شي نو ټول خلک پرې کات شوي وو چې ته یې له ځان سره شاګرد کړي. دا ده چې که نو که خبر وې نو اوس به دا خبره نه کوله. دلته زما او د ناظر دواړو شریک کار او واک مو هم سره برابر دی. نو ستا یې له دوکاندارۍ سره څه؟ تا ته هماغه خپل کسب ښه و. هم در باندې خلک دموه او هم به د ناظر له امرونو خلاص وي. او ستا په عمر کس سره بیخي شاګردي خوند نه کوي. مجیده ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې. ګواکې زه درته وایم چې دا دوکان زما له ناظر سره شریک دی او ته بیا ما خپله خبره کې. اوس یې خوند وکړو. ناظر نشته ځکه د شریکوالۍ خبرې کوي. ناظر ته دې خدای خیر کړي چې کومه ورځ یې رښتیا دوکان باندې دعوه ونه کړي او خپل یې ونه بولي. دا داسې که نو ناظر به مسره شي او بیا به درته په خپله خوله دا زما خبره وکړي. ناظر ما ته وختي خبره کړې ده او زه پوهېږم چې ته دلته څومره واک او صلاحیت لري. څه شی؟ ګواکې تا ته ناظر ویلي چې رحمداد مې له ځان سره شاګرد کړی دی؟ هو هغه راته په خپله خوله دا خبره وکړه چې په یوازې ځان راته دوکانداري سخته وه. رحمداد مې له ځان سره شاګرد کړ نو ځکه مې درته وویل چې باید په وخت دوکان ته راشي. دا داسې که نو دا دې اوس خدای یو ځل راولي چې همدا اوس یې ورسره سپینه کړم. زما له لومړي سره ورسره شریک کار ته زړه نه و خو زاره یې راته کولې. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. ناظر او رحیمداد په ګډه یو دکان جوړ کړی و خو ناظر مجید ته ویلي و چې رحیمداد مې دکان ته شاګرد نیولی. مجید دا خبره د رحیمداد تر غوږه ورسوله. رحیمداد ته سخته غوسه ورغله او مجید ته یې وویل چې دی له ناظر سره په دکان کې شریک دی او ګډه برخه ورسره لري. له بلې خوا له الباز غوټۍ ته زیری راوړی. دا چې زیری څه دی په ډرامه کې یې اورو. غوټۍ وغوټۍ دلته یم په غوجله کې. او میږه پرېږده دلته راشه زه ستړی یم. راشه چې یوه خبره مې درته راوړې ده. سمه ده. لال بازه څه خبره ده وی وایه. خو خوش یې نه درته وایم. زیری مې در باندې شو زیری. سمه ده سمه ده زیری مې ومانو. اوس مې پوه که چې د څه شي زیری دې راوړی. خبره دا ده چې د لاسي صنایعو دکان مې پیدا کړی. اوهو دا څومره ښه زیری دی. چیرته دې پیدا کړی؟ هله زر راته ووایه. بس جانداد ته د خدای خیر ورکړي
هغه راته پیدا کړی. له دې وروسته به لیمسي په خپل هغه دکان ته وروړم او هلته به یې خرڅوم. آمین. خدای پاک دې خیر ورکړي. په مال او اولاد برکت شه چې داسې ښه ځای راته پیدا کړی. چې رښتیا یې درته ووایم زه ترېنه ډېر خوشحاله شوم. په دې سره به له غټې سرګردانۍ څخه خلاص شو. کار به مو اسانه شي. ډېر به نه ستړي کېږو. هو همداسې ده. مخکې به له لیمڅیو سره ستړي وم. ته به هم را سره سرګردانه وې. ستړیا دې هم وي، پروا یې نشته. د خوشحالۍ ځای دا دی چې اوس به له خیاله له انتظاره خلاص یو. هو سودا به مو زر کېږي. لیمڅي به هم زر زر خرڅېږي. ښه نو اوس د خیره ملا ورته وتړه او ښه ډېر لیمسي جوړ کړه. د لیمڅیو جوړول ما ته پرېږده. زما د چپ لاس کار دی. ته دا راته ووایه چې دوکان درته معلوم دی که نه؟ خو راته معلوم دی. نه مطلب مې دا دی چې جانداد یوازې دوکان درښودلی که له دې دوکاندار سره یې لیدلي هم دي؟ نه نه، یوازې د جانداد په خوله خو قناعت نه کوم. په خپله د لاسي صنایعو دوکان ته ورغلم، ټول همدا شیان پکې خرڅېدل. نو بیا له دوکاندار سره وغږېږه. او خود ورسره وغږېدم. نو څه یې وویل؟ زموږ لیمڅي به پکې خرڅ شي که نه؟ خامخا به پکې خرڅېږي. له دوکاندار سره مې ولیدل، خبرې مې ورسره وکړې، ویلې چې هېڅ غم به نه کې. ریم دادا نامراده واریم دادا ودرېږه تا ته وایم. ګواکې نه درېږم. تا ته دې ویل شي غوږونو دې کار پرې کوي که څه خبره ده چې ځواب دې نه راکوه. له هغه ځایه مې نارې درپسې ولې چې او ریم دادا وریم دادا، خو تا شاته هم نه راکتل. غوږونو مې کار نه دی پرېښی. دا داسې که نو لاسي مې ځواب نه درکاوه. څوک چې ما سره ساګر په سترګه ګوري ویم په کیسه کې نه یم. دا څه وایې ریم دادا نامراده؟ اوربوس دې بوس مه نیسه. سم وغږېږه له خیره سره. سمه ده چې تا مجید ته ویلي چې دی زما د دوکان شاګرد دی. ګواکې دا د ډېر غلط کار کړی دی، ډېر غلط. ته خو رښتیا هم لیونی. لږ دې له مخې ما خو په ټوکه کې دا خبره کړې ده. نه ګواکې ټوکه نه ده. دا داسې که نو زه په ټوکه باندې پوهېږم. چې ټوکه نه ده نو تا ته دې ویل شي بیا به مې په غلطۍ کې دا خبره له خولې وتلې وي. رانه خفه کېږه مه رحیم دادا انډیواله. کله کله خو له حافظ نه هم لکنه لوېږي. تا ما ته د زاړه انډیوال په سترګه کتلې. دا داسې که نو په غلطۍ کې به یم داسې خبره نه کوله. ډېر کبر مه کوه. لرې دې له مخې ته خو زما زوړ یار یې. لکه بلبل داسې را سره وغږېږه بلبل. نه در سره غږېږم. هغې ته چې خپل د دوکان شریک خلکو ته شاګرد ور پېژنې نو زه ولې در سره وغږېږم؟ تا ته دې ویل شي زه او ته خو سره شریکان یو. که مو ترمنځ خفګان جوړ شي نو ټول کلی به راپکې وغږېږي، ټول کلی. همدا اوس دې وغږېږي. دا ده چې که نو زه د خلکو د خبرو پروا نه لرم. ته به یې پروا نه لرې، خو تا ته دې ویل شي له خیره سره زه یې پروا لرم. ګواکې خلک هم ستا له لاسه راپسې غږېږي. ته خلکو ته وایې چې ایره امداد زما شاګرد دی. لرې دې له مخې ډېر مه په غوسه کېږه. د کار وخت شروع کېږي. درځه چې ملا یې وتړو او کار ته لاس ټیټ کړو. خبره دا ده چې ته ډېر بې وفا سړی یې. دا ده چې که نو په خپلو وعدو باندې عمل نه کې. دا خبره مه کوه رحیم دادا. تا ته دې ویل شي په وفادارۍ کې تر ما تکړه سړی نشته. ګنې ورشه په دا ټوله سیمه کې پوښتنه وکړه. ګواکې تا وکړه او ما ومنله. دا ګیله او کنایې دې پرېږده له خیره سره. د دوکان تله نشته او تر څو چې بله تله اخلو تر هغو پورې ته خپله لاسي تله راوړه. تر څو مې چې د ټولو خلکو په مخ کې شریک ونه بولې دا داسې که نو تله به په سترګو م رانه ونه وینې. سمه ده. تا ته دې ویل شي بولم دې بولم دې بولم دې نور نو څه وایه. بله دا چې د دوکان په لوحه کې به هم زما نوم لیکې. ګواکې دا لوحه زه څه نه منم چې یوازې د ناظر نوم پرې لیکلی. داسې به لیکې چې د رحیم داد او ناظر شریک دوکان. ګل مکۍ خورې زه خو همداسې بې ټک ټکه درته راغلم. ښه دې وکړل خورې، خپل کور دې دی. خیر دې نصیب شه. ستړي مه شې. د ستړې مشې غوټۍ خورې، راځه دلته په دې توشه کې باندې کښېنه. زما کوټې ته ګوره چې څنګه ګډه وډه ده.
پروا یې مه کوه د خیاطۍ د کوټې ټولېدنه نشته آفرین تا کړی چې په دې تناسورتۍ کې خیاطي م کوې څه وکم خورې هغه متل دی وایي هر څه به د هوسه کوې خو زیست به له ناکامه کوې همدا خیاطي راته پرده ده ښه ده کله کله یو دوه جوړه جامې وګنډم لږې پیسې مې لاس ته راشي چې د یو شي اخیستو ته مې حاجت وي لاس مې چاته نه اوږدېږي ته ښه وایې د خپل لاس ګټه سره زر وي هغه متل دی چې وایي خپله لاسه ګله لاسه اوس خو داسې وخت راغلی دی چې خدای دې ښایي چپ لاس ته او چپ لاس دې ښی لاس ته نه احتیاجوي همداسې ده لکه چې وایي ښه دا وایي چې ته څنګه یې زینبکه دې ښه ده د الله پاک مهرباني ده ښه یم زینب هم ښه ده خو ډېره شوخه شوې ماشین ته چې کینم بس دا مې له لاسه کار کش کوي ښه ده چې شته پام به دې ورسره غلطي هو خدای دې هېڅ کور بې ماشومه کوي نه آمین رښتیا ګلمکۍ خوري چې له کاره دې ونه باسم ما ویل که هغه زما کمیس دې ګنډلی چې یویسم ان دې وخته مې ګنډلې صبر چې درته یې راواخلم دا دی خدای دې ښه در سره وکړي ستا د لاس دوخت زما ډېر خوښیږي ځکه چې زرعیب هم پکې نه پیدا کیږي خیر یې ته یو ځلې سم وګوره چې په زړه دې دا وکه نه غاړه مې کنګوره درته ووهله ځکه ستا لږ ډولي غاړې خوښیږي دا ده شي خورې بس بیخي مې په زړه برابر دی په ګوته دې برکت شه ځان دې دومره پې ستړی کړی په ستړیا پسې مې مه ګرځه خدای دې وکړي چې په ځان دې برابر وي زه چې ورته ګورم بیخي دې زما په اندازه برابر راته جوړ کړی دی خدای دې په ایمان همداسې ښایسته که آمین ښه ده چې خوښ دې شو تا به ګنډلی او زما به خوښ نه یي داسې کله کیږي رښتیا غوټۍ خورې ویل یم ښه نه دي خو لایه ګوټک او نور د خیاطي سامان مې خلاص شوي وو که د اجورې پیسې در سره وي نو لږې پیسې مې په کار وي په ویلو کې شرم مه کوه اجوره خو دې حق ده او په نره یې غواړه خو دریغه چې اوس زما سره پیسې نشته زه خو تش لاس درته راغلی یم ډېره درته شرمېږم خدای دې دښمن شرمنده که که زما په کار نه وای دا یو کمیس مې د همداسې وړیا درته ګنډه خو زما هم لاس بند دی ستا اخلاص ماته معلوم دی رښتیا یو لیمڅی مې مخکې د جانداد په دوکان کې ایښی و خدای دې وکړي چې هغه خرڅ شوی که خرڅ شوی و نو اول به ستا اجوره ترې بېله کړم او درته را به یې وړم سمه ده خو چې څومره زر یې راته برابرې کړې ښه به وي الله لاس مې الله مورې ډېر درد لري لږ ورو ورو غوړ که ډېر زګیروي او نالښتونه مه کوه کار ته مې پرېږده چې لاس دې ښه در غوړ کړم که رګ یې وښتی وي چې ځای ته ورشي او که خدای مه کړه غوښه یې چاودلې وي یا هډوکی یې مات وي چې هغه هم معلوم شي لاس خو یې څه په ګورځ نه دی لګېدلی چې داسې ورغوړوي پرېږده هسې لږ به ژوبل شوی وي خپله به ښه شي دې کې ټوله ستا ملامتیا ده مجیده که د مجیب ته د شپې لخوا د تګ اجازه نه وای ورکړې نو اوس به یې لاس داسې په غاړه کې پروت نه راته راوړ په دې کې د ملامتیا خبره لکه مه شوه لر شي بر شي خبره په ما راتاوه شي خو ښه درته وایم څو ځلې مې درته وویل چې مجیب ته د شپې لخوا د تلو اجازه مه ورکوه خو ته زما خبره کله اورې هېڅ پروا نه لري پردي ځای ته ما هم اجازه نه ده ورکړې ستا د پلارګنۍ کره تللی و د ماما له کوره یې زم نه منې کوم خو کاش چې مجیب یې د ماما دوی کره تللی وای څه مجیب د ماما دوی کره نه و تللی نه مور مې وویل چې مجیب د دوی کره نه دی ورغلی او شپه یې هم له دوی کره نه وه دا دی مخامخ درته خپله پوښتنه ورنه وکړه مجیبه پرون شپه چې د ماما دوی کره نه وې تللی نو چیرته تللی وي له ما نه خو دې د ماما د کور په پلمه اجازه اخیستې وه د ماما دوی کره مې تلم خو په سربند کلي کې مې له یو ملګري سره مخامخ شوم هغه ډېر راته شله شو بیا مجبوره شوم چې له هغه سره لاړ شم کوم ملګري سره دي
شمس د لالباز کاکا زوی درته یادوم. بیا د شپه معامل ته تېره کړه. هو ډېر راته ټینګ شو. نو څه مې کړي وای؟ ما ویل زه خیر یوه شپه ده، که پاتې شوی نه وای نو بیا رانه خفه کېدو. اوس خبره معلومه شوه. لاس مې ډک خامخا دا لاس دې هم د شمس له لاسه دې حالت ته رسېدلی. نه پلاره، شمس په دې کې نه دی ګرم. زه په خپله لوبو کې ولوېدم او لاس مې ژوبل شو. چې بیا خپله ژوبل شوی نو ډېر نالښت مه کوه او په پټه خوله یې ګاله. شمس په دې کې 100 په 100 کې ګرم دی. هغه تا ته نه وی ټینګ شوی نو په لوبه کې به دې ځان نه ژوبلاوه. دا څنګه خبره ده چې ته یې کوې؟ مجیب خو کمکای هلک نه دی. دته څوک ووایي چې د خپل ملګري کره پاتې شي او شپه دې وکړي. بیا دې چې شپه وکړه نو په ساتیرۍ کې خو ځان ته پام نیسه. ملامتیا خپله د مجیب ده. نه داسې نه کېږي. زه ورځم او له لالباز سره خبرې کوم چې د خپل زوی جلب دې ونیسي. د ده د زوی د لاسه د مجیب لاس ژوبل شوی دی. دروند سنګین د قرار په ځای کې نه او ما چاته پارز ورځه. خپل زوی د خپله په خپل ځان کړي دي. دې کې بلې څوک ګرم نه دي. پلاره مور مې رښتیا وایي. لاس مې شمس په دې کې هېڅ ګناه نه لري. زه خپله ولوېدم. دا تاسو دواړو مور او زوی څه شروع کړي دي چې داسې دواړه شلۍ او د پردیو پلوي راته کوئ؟ زه خو د مجیب په ګټه خبره کوم چې بله ورځ د لالباز د زوی لاسه هسې نه چې بله کومه توره راته وکړي. همدا یې ښه وخت دی چې له لالباز سره حساب او کتاب وکم. دا حساب او کتاب دې اوس پرېږده. د دې پر ځای چې هلته صوبې ته ورشې مجیب یو ځل کلینیک ته بوځه، ځکه د لاس پړسوب یې ډېر دی. هسې نه چې هډوکی مات شوی وي. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. مجیب په دې راوروسته کې له شمس او ځینو نورو بېلارو هلکانو سره ملګری سوی او په دې پلمه چې ښوونځي ته ځي چکر ته ته او بې ځایه ګرځېده. اخر یې مور پرې خبره سوه او مجید ته یې وویل چې مجیب د ماما کره د شپې تېرولو په پلمه یو بل کلي ته د کوم شناخته کس واده ته تللی و. هاخوا زرغونه له امید سره جنجال لري. دا چې په څه یې ورسره جنجال دی اوس یې اورو. امیده کورنۍ وظیفه دې لکه چې خلاصه کړه ځکه هسې ناست یې. له کورنۍ وظیفې سره به وروسته ګورم. اوس وږیم. په تشه خېټه خو کورنۍ وظیفه نه لیکل کېږي. ښه ته دا څه شی خورې؟ ممیز او نخود خورم. نو ته پیسې له کومه کړې چې ممیز او نخود دې پې ځان ته واخیستل؟ نو ما کله درته ویلي چې دوکان کې مې اخیستې دي چې ته د پیسو پوښتنه کوې؟ ښه نو لکه چې مور درکړي دي زه هم وږی یم ورځم او ترې غواړم یې. ځان دې مه په عذابه زرغونې. کور کې کشمش او نخود نشته دي او ما ته مور نه دي راکړي. نو چې کور کې هم نشته دوکان کې دې هم نه دی اخیستي او مور هم نه دي درکړي نو بیا دې له کومه کړله؟ بس ته څه کوې؟ له یو ځای نه به مې کړي وي. ما ته خو هر څه را راسي. خیر دی امیده راته ووایه چې له کومه دې کړل؟ که یې درته ووایم نو بیا به دې خوله ورانه وي او ژاړې به. خو ته خو یې راته ووایه که نه؟ دا راته پلار راوړي دي. زه دروغجنه دروغ مه وایه. پلار ولې یوازې تا ته نه خو د ممیز راوړي؟ زه ورته ګران یم ځکه یوازې ما ته راوړي دي. زه پوهېږم تاسې ما په عذابوي. که پلار تا ته راوړي وای نو بیا یې ما ته هم راوړل. پلار خو ما ته هر وخت تازه میوه هم راوړي چې زه یې وخورم او قوي شم. ته ورته ګرانه نه یې ځکه تا ته یو شی هم نه راوړي. بیا دا خبرې شروع کړې امیده. اوس ژاړه مه. راشه یو موټی کشمش او نخود به زه درکړم چې ویې خورې. خپله یې وخوره زه یې نه خورم. نو بیا څه شته ژاړې؟ دا تاسې دواړه بیا په څه شي نښتي یاستئ؟ تاسې ته ما نه وویلي چې یو بل به نه ځوروئ؟ مورې زه مې
پلار ته ګرانه نه یم. خدای دې نه کي دا خبره دې څنګه وکړه؟ هر پلار ته اولاد ګران وي. امید ته یې نخود او کشمش راوړي او ما ته یې نه دي راوړي. خیر دی لورې، ته دې ته مه خفه کېږه. راځه چې تا ته زه د خوراک لپاره بکس نه یو څه راواخلم. پلار مې هر وخت امید ته شیان راوړي او ما ته یې نه راوړي. مورې ولې؟ ته اوس مه ژاړه. پلار دې چې راغی نو زه به ورته ووایم چې نور امید ته هر څه راوړي تا ته به یې هم راوړي. سلام علیکم. وعلیکم سلام لالا. ستړی مه شې، په خیر راغلې. راځه راځه. خیر اوسې ثمر ګله. ته وګوره که دې ترموز کې چای وي یوه پیاله راته ډکه که. ترموز خو ما تش که لالا. ته صبر، اورېندارې ته مې غږ کړم چې نور چای درته راوړي. غږ ورته مه کوه، پرېږدی. لالا لکه چې ښه ستړی شوی. دا نه دي اورېدلي چې بې زحمته راحت نشته، کار خو ستړی لري. همداسې ده، یو کار هم اسانه نه دی او انسان چې خواري کوي خامخا به یې ثمره ګوري. بس ګورو به چې څه کېږي. خدای دې زما په کار کې برکت واچوي. امین امین. لالا نن خو دې څویمه ورځ ده، کار دې څنګه روان دی؟ لږه ډېره پته خو به درته لګېدلي. تر اوسه خو شکر دې څومره باندې نه دی پاتې شوی. څومره چې پخوم هغه خرڅېږي. دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې لومړۍ ورځو کې انسان خپل سر هم پوره کړي، غټه خبره ده. خپل سر خو پوره کوم او لږه ډېره ګټه هم کوم. یو بل جنجال سره مخ شوی یم. خدای دې خیر کړي. د څه شي جنجال؟ خواره ورځ دې کاسي او کراچۍ تر بازار وړم او بېرته یې راوړم. نو تا په زوره ځان په ستړي اړولی. دا خو سخته ده چې هره ورځ به ډکه کراچۍ وړې او راوړې. همدې کار ستړی کړی یم، خو څنګه وکړم؟ د ولسوالۍ بازار کې خو یې پرېښودی نه شم او که دوکان ورته نیسم نو د دوکان د کرایې پوره کول به سخت وي. د دوکان نیولو ته ضرورت نشته لالا. زه دې له دې ستړي خلاصوم، غم مه کوه. څنګه به تې خلاصوې؟ نور داسې کوه چې دیګ او کاسې دې د جانداد استاد دوکان کېږده. دې ته خو زما بیخي پام نه و، خو جانداد استاد به دا خبر ومني که نه؟ مني یې. جانداد استاد خو څه پردی نه دی. زه به ورته ووایم او ته ورته ووایه. ماښام کې دیګ او کاسې همالته ږده او سهار یې وړه. او له کراچۍ سره څنګه وکم؟ غټ غم خو کراچۍ ده که نه؟ دیګ او کاسې خو ډېر وزن نه لري. د ولسوالۍ بازار کې څو سرایونه شته، ټول خلک پکې موټرې او کراچۍ دروي لالا. بیا به همدومره ګټم چې سرای ته به یې ورکوم. یو سرای والا سره زما سلام کلام شته، ګزاره به در سره وکړي. سبا ورسره خبرې کوم. دا خو به ډېر غټ کار وشي چې له دې ستړی مې خلاص کړي. باور دې وشه چې دا کار به رانه له همدې وجې پاتې کېده. هر څه به وشي، ته دې کار ته زړه مه تنګوه. بس چې له دې ستړی خلاص شم بیا به مې ورته سمه ډډه ولګي. راتګ دې ډېره خوشحاله شوم. ته کښېنه چې زه چای درته راوړم. نه نه فاطمې، چای نه څښم، راځه کښېنه. وی په منډه یې راوړم، اوبه په تناره کې جوش دي، چای زر پخېږي. خدای دې خیر درکړي. چای نه څښم، را باندې ناوخته کېږي، یوې پوښتنې ته راغلی یم. ستا خوښه، که دې کور ته بیړه نه وي یو ګیلاس چای خو وڅښه. خیر یوسې، په اولاد دې برکت شه. ما ویل چې هغه لیمڅی چې مې د جانداد په دوکان کې ایښی و هغه خرڅ شوی که نه؟ زه خو نه یم پرې خبره چې جانداد به خرڅ کړی وي او که نه. کاشکې د یو ور پوښتنه ځینې کړې وای، که خرڅ شوی ډېر به ښه شي. پوښتنه به مې کړې وای خو جانداد په کور کې نشته، هغه ټوله ورځ په دوکان کې وي، مازدیګر هم ناوخته کور ته راځي. وی ما خو ویل چې په کور کې به یي. غم مه کوه، ماښام چې کور ته راغی ورته به ووایم. خو زما هم پیسې په کار دي، ځکه ستاسې کره راغلم. ګڼې ما هم دومره بیړه نه کوله. هر وخت چې خرڅ کړی وای بیا به یې پیسې په خپله راکړې وي. همدا اوس دې په کار دي؟ هو، مجبوري دې ورکه شي. همدا نن مې په کار دي، سبا ته م انتظار نشم کولی. خدای دې وکړي چې خرڅ کړی. وی خدای دې چاره وکړه. نو اوس څه وکړم؟ جانداد خو په کور کې نشته. که دې په تلیفون کې پیسې یو زنګ ورته ووهه او پوښتنه ورنه وکړه، ګوندې خرڅ کړی. ګوره غوټۍ، زنګ خو سخت کار نه دی،
که دې ډېره بیړه نه وي تر سبا صبر وکړه، زه به په کراره ترې پوښتنه وکم. بیړه مې ده، که زحمت نه وي یو زنګ ور ووهه. سمه ده، صبر چې زه یې نمبر پیدا کړم. دا دې پیدا مې که. سلام علیکم. وعلیکم سلام جان دادا، ستړی مه شې. ته ستړی به شې فاطمې، څنګه دې زنګ وهلی؟ سودا لکه چې را یادوي، بېغمه شه، نه مې هېرېږي. مازدیګر چې کور ته درځم ټوله سودا به در وړم، سمه ده؟ نه نه، د سودا په خاطر مې زنګ نه دی در وهلی. نو بیا څه خبره ده؟ غوټۍ راغلې ده، هغې ویل چې یو زنګ ور ووهه. د لالباز مېرمن څه وایي؟ کومه خبره خو نشته؟ نه نه، څه خبره نشته، خیریت دی. د خپل لیمڅي پوښتنه یې کوله چې خرڅ شوی دی او که نه. او لیمڅی خرڅ شوی دی، زما اندېښنه شوه، ما ویل هسې نه چې کومه ستونزه جوړه شوې وي. شکر چې خیریت دی. زه ښه ده چې خرڅ شوی. د غوټۍ پیسې په کار وې، وایي چې تنګلاسې یم. پیسې خو مې یې ورکړي دي که نه؟ چاته؟ نو غوټۍ خو د همدې لپاره راغلې ده، وایي که لیمڅی خرڅ شوی وي پیسې یې راکوي. نه نه، لیمڅی یې خرڅ شوی، پیسې مې لالباز ته وسپارلې. له هغه دې پوښتنه وکړي چې خرڅ شو، پیسې مې په هماغې ورځ ورکړي. نسیمه ناستې له خیره سره. هو ناظره ستړی مه شې، په خیرونو. وایم تا ته دې ویل شي ته ستړی مه شې. وایم څنګه یې بوټونه لګنډې که ډېر؟ بس شکر دی، د خدای فضل دی، کار کېږي باداره. وایم ته خو د کار سړی، لرې دې له مخې ځان ته کار خامخا پیدا کوې. تکړه یې تکړه. زما خوارکي دوکان ته دې څنګه را پېښه وکړه ناظره؟ تا ته دې ویل شي نسیمه پوښتنې ته دې راغلی. ما ویل راځه نسیم دې کلیوال دی، یو پوښتنه یې وکړه. یاره ناظره باداره، داسې راته ښکاري چې کوم کار دې را پورې بند دی. ته خو خوښه د چا پوښتنه نه کوې. لرې دې له مخې نسیمه، زه ستا غوندې نه یم چې د خپلو ملګرو پوښتنه به نه کوم. زه خو ډېر یاران او انډیوالان لرم. نسیم دومره نازانه نه دی چې د یارانو پوښتنه به نه کوي. خیر هسې ټوکه مې در سره وکړه. ټوکه خو وکړه، خو له خیره سره هسې نه چې له زړه نه یې ووایې. ښه څه غواړې دې باداره، او څه کیسې به راته وکړې؟ کیسې خو داسې دي چې لرې دې له مخې په دوکان کې مې ښه ډېر ساعت تېر دی. ښه څه شی پکې خرڅوې؟ مخکې خو د یوار د لرګیو ټال جوړ کړی و، دا دوکان یې د څه شي لپاره جوړ کړی؟ دا هر شي دی، تا ته دې ویل شي د مرغۍ پی هم پکې پیدا کېږي. داسې څه نشته چې زما په دوکان کې دې نه وي. ښه هسې نه چې د لرګو د ټال غوندې زر ختم شي. اوهو تېرې خبرې هېرې کړه. لرې دې له مخې اوس مې کار هم نوی دی، دوکان مې هم نوی دی او پلان مې هم نوی دی. یاره منم دې باداره، پیسې لرې چې دومره غټ دوکان دی ایښی دی، داسې غوړې غوړې خبرې کوې باداره. خو دې لرم، تا ته دې ویل شي په دغه دوکان کې مې ډېر مصرف کړی، ګټه به یې همداسې ډېره وي له خیره سره. بېشکه خدای دې وکړي چې دوکان مو ښه وچلېږي، تا وره امداد ښه ګټې پکې وکړئ. نسیم ګله چې زما چالاکي او هوښیاري وي ګټه به خود پکې کوو. لرې دې له مخې له کومې ورځې راهیسې مې چې دوکان جوړ کړی، امداد خوارکی مې له غټې سرګردانۍ خلاص کړی. وایم بختور سړی چې یو چا ته دې ګټه رسېدلې ده. نسیم دومره ناځوانه نه دی چې د کلیوالو په ګټه به نه خوشحالېږي. در باندې خوشحاله شومه ناظره. اوه نسیمه تا ته دې ویل شي خوشې دې له کاره وویستم. زه په یو کار پسې راغلی یم، خو تا په نورو خبرو سر کړم. څه کار باداره؟ کار خو دا دی چې له خیره سره تا ته دې ویل شي دوکان ته مې یوه لوحه ولیکه. لرې دې له مخې په دوکان کې چې لوحه وځړو نو خلک به یې په اسانه پیدا کوي او ټول به سودا ته راځي. نو زه خو لوحه نشم لیکلی باداره. څنګه یې نشي لیکلی؟ تا ته دې ویل شي ستا خو خط زده دی، نو لوحه څنګه نشي لیکلی؟ ناظره لوحه خو یوازې لیک او لوس نه غواړي باداره، جلا هنر غواړي. زما یو ملګری دی، هغه ډېرې ښې لوحې لیکي،
خو یو څه پیسې به ورکې. بس تا ته دې ویل چې له خیره سره تېرېستلی مې نه شي. زه د یو څو کلمو په لیکلو چاته پیسې میسې نه ورکوم. زم داسې کس پیدا کوم چې وړیا یې راته ولیکي. لر دې له مخې درنه لاړم. خدای په امان.